د پښتو مشهوره ډرامو او فلمونو والا نیلم ګل دویم واده وکړو. دویم واده یې د چا سره وکړو نو پوره معلومات درته په دې ویډیو کې شیر کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ټولو نه مخکې که تاسو زموږ چینل ته په لومړي ځل راغلي وئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاوي. دوستانو په سکرین تاسو ته دا ویډیو هم ښکاري. نیلم ګل یو ورسره دا کس یې دواړو یو بل سره واده وکړو، یعنې په دې پکچر کې هم تاسو ته ښکاري. نو دا کس څوک دی او د چا زوی دی، یعنې چا سره یې واده وکړو. نو ټولو نه مخکې خو تاسو ته پته ده چې پښتو مشهوره سندرغاړې نیلم ګل د پښتو ډرامو او فلمونو سندرغاړې هم وه او ډرامې فلمونه به هم جوړول. هغې لومړنی واده کړی د مراد سره او بیا د هغه خپل کور کې روان شو د یو بل سره خبرې اترې. د هغې نه بعد بیا هغوی چې کوم وو هغې خپل خاوند نه طلاق واخیستو. طلاق نه بعد یې بیا ډېر وخت پورې لکه دویم واده نه کړو، خو اوس یې دا نیوز راغی، دا ویډیو هم تاسو ته ښکاري، دا تصویرونه هم تاسو ته ښکاري چې دوی دویم واده وکړو. نو دویم واده یې د چا سره وکړو؟ هغه دویم واده یې چې د پښتو مشهوره اکټره یعنې خالده یاسمین، تاسو به ډېر ښه پېژنئ چې د هغې وایس هم خرڅېږي او په ډېرو فلمونو او ډرامو کې یې کار هم کړی دی. نو هغه چې کومه ده دا ویډیو تاسو ته ښکاري د هغې د زوی سره یې دوی واده وکړو. یعنې دا کس تاسو ته ښکاري دې ویډیو کې وګورئ. نیلم ګل دا نور مېلمانه چې کوم دي هغوی د کوره ناست دي، یعنې واده هغه ورځ ده او دا کس چې کوم تاسو ته ښکاري دا د خالده یاسمین زوی دی. نو دې سره ده واده وکړو. نو دغه معلومات مو تاسو سره شیر کړه چې ده واده چا سره وکړو. نو دغه ویډیو مو تاسو سره شیر کړه. نو که چېرې ویډیو مو خوښ شي نو ویډیو لایک کړئ. زموږ چینل ته که په لومړي ځل راغلي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ له راکړئ اجازت په را روانو ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.